د کهانه په شروعات کې مونږ یو فیملی نو چې په دې فیملی کې مستر کټویل او د هغه ښځه د 9 میاشتو ماشوم سره اوسېږي او دوی ډېر مالدار خلک او بیا مونږ هغه ماشوم د نیني سره اینو چې هغه ته د هغه د خوښې کتاب پړاوی او په دې کتاب کې د یو ماشوم کهانی چې د هغه نوم بوي چې بو د خپل د نیني سره مختلف ځایونو ته ځي او دا کهانی د دې ماشوم ډېره خوښیږي او دا ماشوم دې کتاب ته بوبو وایي او بیا مونږ د ماشوم مور او پلار اینو چې هغوی غواړي د خپل د ماشوم تصویرونه په اخبارونو کې چاپ کړي چې خلک یې ویني د دوی ماشوم څومره ښایسته او نازبین دی او دوی د ماشوم د تصویرونو ویستو دپاره فوټوګراف ته ټلیفون کړي او دوی ماشوم سنبال کړي او د فوټوګراف راتلو انتظار کوي او ډېر خوشحاله وي خو دوی ته دا پته نه وي چې د فوټوګراف په ځای څوک راتلو والا دي ځکه چې په لاره 3 کسه ایډي نوربي ویکی په نوم فوټوګرافر اغوا کی او د فوټوګرافر په ځای دوی درېوانه د کټویل کور ته لاړ شي نوربي د وړو سامانونو د پټولو کوشش کوي خو ایډي منع کوي او ورته وایي چې زه د وړو شیزونو د غلا کولو دپاره نه یم راغلی زه دې پیرله د ماشوم اغوا کولو دپاره راغلی یم په دې کې مستر کټویل د هغه ښځه او نیني د ماشوم سره راشي او ایډي دوی ته وایي چې ماشوم مونږ سره یوازې پرېږدئ چې مونږ سره عادت شي چې تصویران صحیح راشي او بیا د دې ماشوم مور ته وایي چې ته هم خپلې کپړې بدلې کا چې دا رنګ په تصویر کې صحیح نه راځي نیني هغو له د ماشوم د خوښې کتاب ورکي او ورته وایي چې کله په جرا شو دا ورته پړاو کوي نو دیو د ماشوم ته د 3 وانو سره یوازې پرېږدي او دیو ته لاړ شي او دا اغوا کوونکي د دې وخت نه فایده واخلي او ماشوم وتښتي او کله چې د ماشوم مور ځان تیار کی راشي نو ګوري چې نه ماشوم شته او نه هغه 3 کسه صرف یو خط پروتي چې پکې لیکلي ستاسو ماشوم مونږ سره دی او پولیس ته فون مه کوئ خو بیا هم دوی پولیس ته فون وکړي ځکه چې دوی وله څه دمکي نه یې ورکړي او بیا دا 3 اغوا کوونکي مستر کټویل ته یو خط راولېږي چې ستا زوی زمونږ سره دی او ورته وایي چې د شپې د 12 بجو نه مخکې $5 میلیون یو ځای ورته ښایي چې هلته یې کېده او بیا پولیسان د معلومات دپاره د مستر کټویل کور ته راشي نو د ماشوم مور پولیسانو ته وایي چې زه پخپله د خپل زوی په تلاش کې وځم نو پولیس ورته وایي چې مونږ خپل کار ته پرېږده او تا ته ضرورت نشته او بل طرف ته ایډي ماشوم خپل کور ته بوځي ایډي نوربي ته وایي چې د ماشوم دا کپړې بدلې کا ځکه چې څوک پوه نه شي دا ماشوم د مالدارې فیملي دی او مونږ اغوا کړ دی او بیا دا ماشوم اوده کا خو نوربي د ماشوم په ځای پخپله اوده شي او بیا ماشوم د خپلې خوښې کتاب راواخلي چې پکې کوتره ایني خو یو دم دی د کړکۍ طرف ته وګوري چې هلته هم یوه کوتره ناسته وي نو دی خوشحاله شي او په کوترې پسې روان شي او د کړکۍ نه د څېړو طرف ته لاړ شي او بیا دې چت ته ورسي او په چت کې یوه کړکۍ ایني چې د کړکۍ له لاندې د ایډي او نوربي کمره وي او دا ماشوم د کړکۍ له راشي نو د ماشوم د خولې نه لاړې په ایډي په سټ وساسي نو ایډي به راوګوري او ماشوم ویني نو دیو 3 وانه ورخطا شي او چت طرف ته په منډه شي او بیا موږ د 2 بلډینګونو په منځ کې یو لرګی نو چې یو بلډینګ نه به خلک بل بلډینګ ته تللی شي چې په آخر سر یې کوتره ناسته وي نو ماشوم په لرګي باندې په کوترې پسې روان شي نو ایډي ویني او بچ کولو له روان شي نو څنګه چې ماشوم لرګي آخر سر ته یې ورسي نو بل طرف یې په ایډي ولګي او ډېر خوږ شي نو په دې کې ویکي او نوربي راورسي کله چې ماشوم د لرګي نه چت ته کوشي نو هغه لرګي بیا د ایډي په سر ولګي نو ویکي له ډېره غوسه ورشي او هغه لرګي غوځار کړي نو اوس دوی مجبوره یي چې د یو بلډینګ نه بل بلډینګ ته ټوپ ووهي ځکه چې لرګي ویکي غوځار کړی نو ویکي او نوربي ټوپ ووهي خو ایډي ښکته غوځار شي نو دوی په ایډي پسې لاړ شي او بل طرف ته ماشوم د یوې کړکۍ په طرف د یوې ښځې کمرې ته لاړ شي نو هغه ښځه د خوب نه پاسي او چاته دروازه کولاوه کړي او ماشوم وینني نو هغه ماشوم په دروازه کې وځي او په خپاړو باندې لفت ته لاړ شي او ښکته کوشي او د بلډینګ نه وځي او بیا د نوربي او ویکي په خوا کې په خپاړو تیر شي او هغوی وینني ځکه چې ایډي بېهوشه وي او هغوی په هغه او بیا ماشوم د بس په سټیشن کې یهودي بس ویني او دا بس بالکل د ماشوم د هغه کتاب د بس په شان وي نو دې بس ته وخیږي او چاته پته هم ونه لګي
او بیا ایډي په هوش کې راشي او دیو چې دا ماشوم یې په بس کې روان دی او دیو هم خپل ګاډي کې کینی او په ماشوم پسې ولګي او بیا یوه موټی ښځه بس ته وخیجي او خپل بیخ ښکته کیږي او د بریک د نیو سره ماشوم بیت ته غوځار شي نو هغه ښځه خپل بیک واخلي او د بس نه کوشي او بل طرف ته د ماشوم د اغوا کولو خبر هر طرف ته پیلاو شي نو په دې کې د ویکي نظر په بیک ولګي او ماشوم ویني او درې وانه په ښځې پسې شي نو د دې ښځې په دیو شک راشي چې دیو په ما پسې لګېدل دي نو د دیو سره په وهلو شي او بیک ارتاو شي او ماشوم دې لاړ شي او بیا ماشوم شاپینګ مال ته لاړ شي نو د هغه ځای یوه ورکره د ماشوم شاپینګ مال کې د ماشومانو کمرې ته بوزي کوم خلک چې شاپینګ له راځي خپل ماشومان دې کمرې کې پرېږدي چې په آرامۍ سره خپل شاپینګ وکړي او بیا یوه ښځه دې کمرې ته خپل لور بوتلوره راشي نو دا ماشوم د هغې د لور ګاډۍ کې یو پیډر یني او ګاډۍ ته وخیږي او د بوتل په خوړلو شروع وکړي او په دې کې بهر ته وځي او بهر یوه ریپورټره یي چې د ماشوم د اغوا کولو ریپورټ ورکوي او اغوا کوونکي هم دا خبرونه ګوري نو ناڅاپه ماشوم د ریپورټرې خپو ته لاړ شي او د هغې نه مایک ښکته غوځار شي نو کیمرامین کیمره د ماشوم طرف ته ونیسي او ایډي دلې یې ویني او بیا ماشوم د هغه ځای نه لاړ شي او یو ټکسي ویني چې بالکل د ده د کتاب ټکسي په شانې وي نو دې ټکسي ته وخیږي او بیا اغوا کوونکي په ریپورټرې پسې راشي نو هغو ماشوم په ټکسي کې یني او اغوا کوونکي په ماشوم پسې شي او بیا دا ټکسي یو چوریاګر خوا کې ودرېږي او ماشوم په اسانۍ سره سړک پار کړي او چوریاګر ته لاړ شي او اغوا کوونکي هم پسې لاړ شي خو ماشوم پیدا نه کړي او بیا دو د ماشوم د خپاړو نشانونه یني او په دې نشانونو لاړ شي او بیا دو ماشوم د ګوریلا سره په یو پنجره کې یني نو دیو ډېر ویریږي نو بیا دو ویني چې ګوریلا ماشوم له منع ورکوي نو دیو پوه شي چې ګوریلا دا ماشوم خوښ دی او څه ورته نه وایي او بیا ویکي د ماشوم د راوستو کوشش کوي نو ماشوم په جړا شي نو ګوریلا ویکي په لاس ووهي او زخمی شي او بیا دا ګوریلا او ماشوم وده شي او بیا ایډي د ماشوم د راغستو کوشش کوي خو په دې کې ګوریلا راپاسي او ایډي د لاسونو نه ونیسي او بری کې او بل پنجرې ته غوځار کړي او بیا هغه ماشوم د پنجرې نه بهر وځي او یو پارک ته لاړ شي او اغوا کوونکي هم پسې او دې ځل له دو ماشوم ونیسي او په دې کې پولیس راشي نو ایډي ماشوم باندې خپل کوټ واچوي نو پولیس یې وینني نو ماشوم د ایډي د جیب نه لایټر راوباسي او بل یې کړي او د ایډي پینټ اور واخلي خو ایډي څخه هم نشي ولی ځکه چې پولیسي او بیا ماشوم د کوټ د لاندې نه وځي او بیا هغو اور مړ کړي او ایډي ډېر زخمی شي او دو بیا د ماشوم په تلاش کې وځي او بیا د ماشوم یو ځای ته لاړ شي چې هلته بلډینګ جوړیږي او په ماشین باندې ډبل روټۍ یني او پسې روان شي او د هغې په خوړلو شي او بیا ماشین په بره روان شي نو اغوا کوونکي چې دا ماشوم ویني نو لیفټ کې پسې په بره روان شي چې کله موږ دته ورسو راوی نیسو او بیا دو ګوري چې دو د ماشوم نه بله لار شي او ماشوم ښکته پاتې شي نو بیا دو وایي چې موږ به ورته ودرېږو څنګه چې بره راورسي موږ به یې ونیسو نو کله چې ماشوم بره راورسي نو ویکي پسې ورټوپ کړي نو د ویکي د وزن د لاسه ماشوم چت ته وښویږي او ویکي ځوړند پاتې شي نو ایډي نوربي د ویکي د بچ کولو دپاره ولیږي او دواړه ځوړند پاتې شي او بیا نوربي په سیمټو کې اړتاو شي او ویکي د کچرې په ګاډي کې او بیا ایډي په ماشوم پسې روان شي خو د ماشوم په لاړې باندې وښویږي او ټول رنګ د لپاسه نه په در اړتاو شي او بیا پولیسان د کټویل کور ته راشي او ورته وایي چې یو ماشوم په بس کې ولیدی شو او بیا په ټکسي کې او بیا په چوریاګر کې او بیا په پارک کې نو په دې کې ورته نینی وایي چې د پارک نه بعد کوم ځای چې بلډینګ جوړیږي هلته تل دی نو پولیس ورته وایي او حیرانه شي او ورته وایي چې ته څنګه پوهېږې نو نینی ورته وایي نو دې هم هغه کارونه کوي کوم چې به ورته ما په کتاب کې پړاول او اوس د کور د راتلو نه مخکې دی به د فوجیانو کره د مستر ټنسل میلاوېدو له ځي نو دیو د فوجیانو کله لاړ شي او ماشوم هلته ایني
او ټول فوجیان د ماشوم ته ګانا وای او کله چې دوی ماشوم کور ته بوزي نو په لاره هغه کورینی کم کور ته چې اغوا کوونکو دا ماشوم بوتلی نو په بوبو ویل شروع وکي نو نینی وای چې د خپل کتاب غواړي خو مور ورته وای چې زما ولې نه وای واخلم خو ماشوم په مخه هغه طرف ته ګوري نینی وای چې دا ماشوم دا ویل غواړي چې زما کتاب هلته دی نو کېدای شي چې موږ هلته اغوا کوونکي هم وینو نو پولیس ګاډي ټن کی چې د ماشوم د بوبو کتاب واپس پیدا کی او هغه اغوا کوونکي هم ونیسي او بیا موږ هغه درې اغوا کوونکي نو چې خپل کور کې ناسي او د ماشوم اواز په غوږ ولګي خو دیو فکر کوي چې دا زموږ وهم دی خو بیا د پولیسانو आवाज واوري نو درې وانه په کړکۍ کې راوځي او کتاب هم ورسره وي نو پولیسان ورته وایي چې کتاب ښکته راغوځار کوي او لاسونه بره کوي او دیو هم هغه شان وکي نو د ماشوم مور هغه کتاب خپل زوی له ورکي او ماشوم ډیر خوشاله شي او پولیسان اغوا کوونکي ونیسي او دا کہانی همداسې ختمه شي کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ د الله په امان